دا هغه د پنجاب ملیشه ده، دا نه ده، دا د پاکستان بې تنخوا عسکر ده چې ما ډوډۍ دې ما خوري، چنده تور کوي، وظیفه له کوره ورته راباسي، جنګ پاکستان ته کوي، خپل دماغ وځي، لجه بنده کړه، احمد خیل یې بند کړه، بله ورځ یې شپږ نفره تو خدای اسرائیل ولاکه داسې وکړي په 3 ساعته کې 6 نفره عسکر ولاړ دې محکمې په ظلمت کې 3 نفره د اردو عسکر نیولي، پټرول یې ورچکلي دي، بیا یې فلټر کې وروالی ده، په نس کې یې اور ورچولی. اما چې ده بندیزه ونیسم، دومره ورمېږ وکړي په بندیخانه کې چرګان پرې خورم، وریځې پرې خورم، بیا مې کوي وسه پیړه ووایي، وهم حقوق بشر ته مې وولي، مشر هم پټکی راتړلی چې د ما بندي دې والی ده. نورې خبرې د ما احساساتي دي، ډېره بښنه غواړم. یو ځل بیا د دې شهید ته د شهادت مبارکي وایم، خدای تعالی دې شهادت قبول کړي او تاسو ته د خدای پاک توفیق درکړي چې دغه په سپینو جامه کې شیطانان وپېژنئ. دغه هغه شیطانان دي ستاسې دې ته علمیت ضرورت ده چې اصلي څېره دې دوی وپېژني. نور یو ځل بیا ټولو ته له ټولو نه مننه کوم چې په دې جنازه کې مو برخه اخیستې. خدای تعالی دې په دنیا او په آخرت باندې اجر درکړي. واخر دعوانا والحمد لله رب العالمین.